د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست د ماپو مؤسسې په همکارۍ د علم د زده کړې او علم ته د خلکو د هڅونې په پاره عامه پوهاوي غونډه په لاره اچولې. په یاده غونډه کې د ولایت د مسؤلینو سربیره دیني عالمانو د علم د ارزښت په اړه هر اړخیزه وینا وکړه او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي. نو عزتمندو علم چې ده په هغه باندې ترقي د موي تاسې د جامعې راځي، په دې باندې علم اهمیت لري. علم چې یو څوک وکړي هغه عالم هغه یو مسؤل شخص جوړېدلی شي، د جامعې دپاره یو مسؤل شخص جوړېدلی شي. د علم په واسطه باندې په جامعه کې ترحم راځي، یو په بل باندې ترحم او شفقت راځي. چې علم نه وي او جهل وي هغلته ترحم او شفقت کډه کوي. بیا به موږ تاسې د خپل جهل له وجې نه په یو تلیفون باندې هم یو څوک عام ولس د عامه پوهاوي دپاره او د تعلیم د ارزښت د معلومولو دپاره چې خلک په دې پوه شي چې تعلیم څونه اهمیت لري او څونه ارزښت لري او کم تعلیم اهمیت لري، کم تعلیم ارزښت لري. په دې دپاره به نور هم انشاءالله کوشش کوو آینده کې غونډې ونیسو تر څو زموږ ولس هغه خپل بچیان مکاتبو و مدارسو ته ولیږي او د با استعداده ځوانانو څخه ورته روزنه ورکړل سي او ښه با کیفیته تعلیم وکړي. د دغه ولایت اوسیدونکي دا ډول غونډې د کورنۍ او ماشومانو د هڅونې لپاره اړینې بولي. دوی له اسلامي امارات نه غوښتنه کوي چې د هڅونې ورته غونډې د په لرې پرتو سیمو کې هم په لار واچوي. درباره آگاهی عامه در بخش تعلیم و تربیه هستند. یک قسم جلسات بسیار مفید است، بسیار مؤثر واقع میشه. آگاهی هستند دیگه، مردم از که آگاه شوند بهتر هستند دیگه. ما زیر از دولت خود است مخصوصا از بخش معارف ایر خواهانیم که یک قسم جلسات را در سطح ولسوالی هم برگزار کنند. ډیره ضرور ده، ډیره مهمه ده، ځکه چې کېدلی شي د اکثرو کسانو سره د عامه پوهاوی نه وي. د عامه پوهاوي کې ډېرې ګټې دي چې مثال که معلم دی، که شاګرد دی، که استاد دی، که سپین ږیری دی، قوم دی، هر څوک چې دی په خپل مسیر به پوه شي چې یاره په دې علم کې دومره منفعتونه دي، دومره ګټې دي. د ملکونه چې آباد شوي دي علم په ذریعه آباد شوي دي. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي کوښښ کوي په نږدې راتلونکي کې دا ډول غونډې د یاد ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې په لار واچوي تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي.